داسې وخت پکې راغی چې د الله له طرف نه دا امر و چې د خپلو خلکو ته او د خپل خاندان ته دا خبره ډاګي کا او دا ښکاره کا وانذر عشیرتک الاقربین. بیا د هغې نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم دا فیصله وکړه چې دا ټول راغونډومه دا خاندان دا قریش او دی ته دا خبره ښکاره مخې تږدمه بس ارسه چې وی او ارسه چې کوي خو د الله پیغام او د الله خبره د الله په امر او د الله په حکم باندې دا بدی ته مخې ته کېدمه. هغه وخت کې طریقې کار داو چې کله به څه ضروري جرګه وه یا به مشوره وه نو د صفا غونډۍ ته سړی به وخوته او اوازونه به کول یا صباحا. د دې اواز مطلب به دا و چې خلکو را جمع شي داسې څه ضروري جرګه ده څه ضروري خبره ده چې د هغې دپاره رایوځای کېده پکار دي. چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د دغې جرګې او د دغې مشورې اواز ولګو چې راځئ او راجمع شئ بیا اوازونه وکړو نو خلک د خاندانونو د ټبرو د قریشو دا را روان شو. دا هر کور سړی راغی که څوک په خپله نوزګاره او نشه راتلی نو خپل یو نماینده او خپل یو سړی به یې راولېږه چې دی دې جرګه کې او دې خبره کې کینی چې دا کومه داسې ضروري خبره ده. غټه جرګه جوړه شوه او خلک راجمع شو. نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته خبرې وکړې چې اول راته دا ووایې خبره به کومه خو ستاسو په ما باندې اعتماد شته او که نشته. که زه تاسو ته وایم چې د دې طرف نه دشمن را روان دی او په تاسو باندې حمله کوي نو زما په خبره باندې تاسو باور کوئ او که نه کوئ. هغې وی ستا په خبره کې کاڼي شګې نه یي موږ ستا نه دروغ نه دي اورېدلي روانه خبره مو نه ده اورېدلې موږ به ستا خبره منو چې ته وی دشمن را روان دی موږ به منو چې په موږ را روان دی او په موږ حمله کوي او ته چې کومه خبره کوې هغه خبره به د ریشاو خبره وي زمونږ دا باور دی او زمونږ دا یقین دی. د دې نه پس نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته دغه دعوت ورکړه چې قولو لا اله الا الله تفلحو. زه دا ویمه چې ټول کارونه یو الله کوي عبادت به د یو الله دپاره وي سوالونه او درخواستونه او منتونه دا به د یو الله په دربار کې پیش کیږي. عزتونه او ذلتونه الله سره دي څه چې غواړو د الله نه به غواړو. زمام دغه اعلان دی بیا ژوندون را روان دی پس د مرګه آخرت را روان دی. د دې دنیا د عملونو حساب به د الله په دربار کې پیش کوو. دا کم ظلمونه او کم ناروا چې په دې معاشره کې کیږي تاسو یې کوئ دا خلک یې کوي دا به پرېښودلي دا د الله امر دی. هغې چې دا خبره واورېده دا خو داسې وه لکه ناڅاپه چې پې تندر غورځېدلي. هغې دې ته کم دی تیار و چې موږ د خپل پلار او د نیکه او د هغه ور نیکه هغه زړې لارې چارې پرېږدو
منگ دے دا خپلو مشران و غا دین پریدو، منگ دے دا خپل طبیعت زندگی پریدو، اغی پا دے باندے پویدو چه دا دے کم پیغام منگ لرا کئی دا رب دا بندگے او د خپل اطاعت چې د الله نبی ما زما په لار باندې راشه، زه تاسو ته د هدایت لاره ښیمه، زه تاسو ته د الله لاره ښیمه، د کامیابۍ لاره درته ښیمه. هغې وی چې د دې مقصد خو دا دی چې زمونږ خپله خوښه به اوس نه وي، که د ده ملګرتیا کوو نو زمونږ د خپل طبیعت زندگی به بیا نه وي. زمونږ دا په مکه کې پراته د الله په کور کې پراته دغه 360 بوتانه چې د جدا جدا کارونو دپاره زمونږ خدایان دي، ذمواران دي، هغوی به د برې نه کته راځي. بله دا ده چې زمونږ په مال کې به هم زمونږ اختیار نه وي، زمونږ په معاملاتو کې به هم زمونږ اختیار نه وي. منگ با دا اللہ و دا دے رسول پلار باندے چلیگو، منگ با خپلا خوخا نکو نو پا دے خبر باندے اغی خلکو دا اللہ دا نبی خبر سرا یووالے نکو، دا اللہ خبر تا منلو تاغی تیار نو. پا دغا موقع باندے امدا ابو لہبو چه دا دا نبی علیہ السلام کاکا جیو دے خوب ترو د نبی علیہ السلام په پیدائش باندې وی دې سړی خوشحالی مناو کړی وا، وینځه آزاد کړی وا چې زمار واره شوی دی، پسمرګي شوی دی، نازولې دی، زمونږ په کور او په خاندان باندې ګران دی. لیکن اگر وارو هغه معشوم چې کله لوی شو الله ولا مرتبه ورکړه، الله ولا نبوت ورکړه، هغه د چراغ د دنیا د پاره یو رڼا او یو چراغ وګرځېدو. نو دک ابو لهبو چې بیا دشمنی ته بړي والی دا خو سنا سودیم وا حسدو مو پاغي باندې کم زیدا چې د ترې دا دومره لوی مقام ملو شي، د ترې دا دومره لوی احترام ملو شي، د درې دا دومره قدري او نبوت بیا د نبوت سلسله په د باندې تمامېدو، دا پاغي باندې ډېره ګرانه وه، ډېره مشکله وه. بهرحال دغه ابو لهبو چې ړومبې پاسېدلی او په دغه مجمع کې په هره مجمع کې او دی ویلي چې زه به ړومبې دشمن یم، ړومبې لار به یې زه بندومه، که ته هر څه وایې زه به یې مخې ته ولاړ یم او ته زما نه مخکې دا خبره او دا مسله دا نشي بوتلی. دا ابو لهب هغه چې د نبی علیہ السلام تره دی، قریشی دی، هاشمی دی، د نبی علیہ السلام نسبی دی، خو ګوره ورته ضد او دشمنۍ په ډاکه باندې واغسته، مقابلې ته ودرېده. په دې خپلوانو کې دا ناسوده هم ډېري، که چاته څه مرتبه میلاویږي، که چاته څه عزت میلاویږي، نو نور خلق سکے چې هغه خپل خپلوان هغه نږدې عزیزانو په هغې باندې به هم بیا ځایږي نه، هغې هم پړه کې خوشحالیږي نه، ظاهر کې به هسې مبارک شه مبارک شه راته وایي، خو د خوشحالېدو چېرته ډېر لږ کسان به وي چې هغه به ستا په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي او ستا په دړ باندې به دړمن شي. تا به چېرته ډېر لږ بنیانی پلار په بنده باندې دړمني، مور په بنده باندې دړمنی، دغه خور په بنده باندې دړمنی، داسې که اولاد دي هغه به در باندې دړمني او هغه به در باندې خوږېږي. خو نور داسې به وي چې ستا د ټبر او د خاندان به وي، ستا خپلوان به وي، ستا نږدې عزیزان به وي، تر دې پورې چې کله رورم د رور سره حسد کوي، رورم په رور باندې ناسوده دی، د رور ترقیم په رور باندې ځایږي نه،
رور د سرم پړه راکاږي د رورم کوشش دایي چې ماته د ځمکه کې ډیره میلاو شوې ماته د پیسو کې غټه حصہ میلاو شوې ماته د کور کې ډیره میلاو شوې رورم د رور سره په ویش پیش کې چې وس کې کېږي نو زیاتې کوي او بد کوي د رونم دا معامله ده ځکه خو الله ویلو چې قیامت کې با دا رور د رور نه تختی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه لومبی یاد کړو چې کله وروت د قیامتي او د الله په دربار کې د عدل معامله ده او یو سړی یو مظلوم د بل نه خپل حق غواړي چې مال خپل حق پکار دی ما سره د دنیا کې زیاتې کړو دنیا کې د ما حق والو په پیسو کې دی والو په کانډار کې دی والو په ځمکه کې دی والو په نغدو کې دی والو په کالو کې دی زما حق والو نو لومبی چې دی نو یفر المرء من اخیه منډه به د روره سړی وي لومبی پکې رور یاد کو دا ځکه چې رورم په رور باندې ناسوده دی رورم د رور ډېر حق والی دی رورم د رور ډېر حق خوړلی دی رورم دا رور ډیر دره توت تخې جوړی دی نو دا ناسودي په خپلوانو کې خامخایي نه ابولهبو چې هغه خو دشمنۍ ته بډي والي او نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې ګټه راوچتوله په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې لاس اوچتاو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بده وینا کوله نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په هغه لاس اوچت کړی نه هغه ته په خوله باندې سپکه ویلې ده نه نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته لاس اچولی دی الله پاک د هغې جواب کړی دی داسې نبي چې د هغه جواب د اسمانونو مالک د عرش د پاسه نه جواب کوي چې ابولهبو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی تا سره به عزیز ولی څوک کوي تا سره به غم خادي څوک کوي تا سره به مړی ژوندی څوک کوي تا سره به ناسته ولاړه څوک کوي تا سره به ډله او پره څوک کوي تا سره به دې مسله کې ودرېږي څوک دا د هغه خبرې وی الله وی تبت یدا ابي لهب و تب ابو لهب لاسونه تباه شو دې تباه شو هغه لاسونه چې د الله په نبي پسې اوچتېده الله وی دغه لاسونه دې مات شي او دغه دې تباه شي دغه سړی دې تباه شي کم سړی چې د الله د نبی مقابله کې بډي وي او میدان ته کېږي هغه دې تباه شي داسې تباه شو چې وروستو پې غونډارې راختلی دی کینسر پې راغلی دی بویونه یې کړي دي خپل خپلوان ترې نه لرې تښتېدلي دي زامن وله خواله نه راتلو بیا چا د بدبویۍ د وجې نه د څښا کېدو د وجې نه خخو نه چې دا غم او خواري به اوس څوک کوي داسې کسب ورسره شوی دا جواب و چې الله پاک جواب کړی او ښځه د هغه چې هغه سره ملګرې وه چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام چاچي وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکا ښځه وه چاچي وه هغې هم په نبي صلی الله علیه وسلم پسې د دې صورت د نازلېدو نه وروستو غرګې ګرځاو رخې به ګرځاو چې دې زه وامه په ده باندې زه ګزار کومه او داسې چلې کړی دی او داسې چلې کړی دی کله راله نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنه سره دی ابو بکر صاحب وی چاچی راله نبی علیه الصلاۃ والسلام وی غم مکوا لا تحزن ان الله معنا الله مونږ سره دی الله حفاظت کوونکی دی ما به نه ویني نبی علیه الصلاۃ والسلام الله یې حفاظت کو او دا لګیا وه وینا یې کوله چې مذممن ابینا و امره عصینا و دینه قلینا مونږ ورته محمد نه وایو هغې وې زه ورته وایم چې مذمم دی نوم یې وله روانه او غلط نوم یې ورته اخیستو مونږ دی نه منو مونږ د ده خبرې نه منو مونږ د ده د دین نه کرکه کړې ده نفرت هم کړی دی او دا به کوو دا به کوو مونږ به میدان کې ولاړ یو مونږ به مقابلې ته ولاړ یو دا د هغې کلیاڼ و دا د هغې خبرې وې
ځکه خو الله تعالی وی سیصلا نارا ذات لهب وامرأته، جهنم کې ابو لهب او داغه ښځه به دواړه یو ځای ځکه هغه ملګرې وه، هغه په کار او په کردار او په گفتار او په رفتار کې ملګرې وه، په ټولو خبرو کې خاوند سره ولاړه وه. د دین مقابلې ته، د نبی علیه الصلاة والسلام مقابلې ته مشوره د هغې دا وه چې مونږ ټول به یو یو. جرګې پې کوله، مشوره پې کوله چې مونږ به د دې سړي مخالفت ته ولاړ یو، په هر میدان باندې به ولاړ یو، په کلي او عزیزوالۍ کې به مقابله کوو، که دی چېرته بار میلو ته ځي هلته به مقابله کوو، که چېرته د بار میلمانه راځي حج به په هغه وخت کې هم کېدو، حج له به د نورو ملکونو د لرې لرې نه خلک راتلو، ځکه په زړه زمانه کې هغې وی موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو او د ابراهیم علیه السلام په دین کې دا حج شته، نو په هغه زمانه کې به هم دا حج خلکو کاوه، اگر چې اوس مسلمانان سره د پیسو نه حجونه نه کوي. پاکستان کې به دوره داخلې د حج دپاره وشوې چې بیا به په هغې باندې قراندازي به کوله، خسڼې به اچاو او د نیمو کسانو به چېرته نومونه راووتله، نیم به پاتې شو یره د په قراندازۍ کې. اوس دا ځلو یا مخکې داخلې د خلکو چې وشوې نو وی تاسو مسایت نه به تا ټولو منظوري شوې ده، لږ کسانو دا خو پکې نه و چې ګنې مطلب سیوا دي ورګه په کچکو یې چې سوره لیږل پکار دي یا سوره زمونږ د دې ملک د حج کوټه ده. دا ولې وي خلک خوار شوی دی؟ خلک خوار شوی نه دی، خلک بیمانه شوی دی. پیسې شته خلکو سره، د دنیا دپاره شته، د دنیا د فضول خرچې دپاره شته، د دنیا د الوزولو دپاره شته، د ملکو بې ضرورته کنډرونو دپاره شته، د پلاټونو دپاره شته. دغه شانتې پیسې په بې ځایه ځای کې په آبادو باندې چې لاک لګي نو 2 لګي 4 لګي د هغې دپاره شته، خو که نشته نو د الله د کور د زیارت دپاره چې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، د الله د کور دغه حجو دا په توان والو باندې، په طاقت والو باندې، د سمي په خاوندانو باندې دا فرض دی چې زیبا او دا به کوي. نن هغې ته سمې روان دی، هغه به بیا ګورو که خیري، خو اول د دنیا دا معامله سمومه چې زامنو لی سمه کمه، نواسو لی سمه کمه، دی بیا رستو رستو غم کوي. دا تا ته چا وی چې ته دوره مخلوق له غم کوه؟ دا کم دین کې راغلی دی چې ته به هغې بیا حج له دی چې زامنو له کورونه جوړ کړي، ته به هغې حج له دی چې زامنو له اجره جوړه کړي، ته به هغې حج له دی چې زامنو له نوکرۍ برابر کړي، ته به هغې حج له دی چې زامنو له او لوڼو له ودونه او هر څه برابر کړي. دا کم دین کې او دا کم کتاب کې راغلی و چې دا کاتې لانجې برابر کا، نو بیا به هغې غاړې ته سوچ ته ځې او هغې غاړې ته به بیا اراده کې نه یاره زوی چې بالغ شو برابر شو دا د ځان ذمه دار دی، ځان له به کوي که نه. دی وي نه په پلار باندې دا ذمه داري ده چې دی به وله واده کوي، دا په پلار باندې وي فرض دي. دا تا ته چا وي؟ پلار باندې دا فرض دي چې دی به بالغانو له دغه له دی به تر اخره پورې دی تر قیامته پورې دا پلار پړلی دی ګناهګار دی. نروره داسې چللی او واده راته ما وي چاله په کار عمر چاله نه دی. هو چاله واده کول فرض دي، چاله واده کول چې ځان له وکړي دا واجب دي، چاله واده کول چې وکړي دا سنت دي، چاله واده کول چې وکړي دا مستحب دي، او چاله واده کول حرام دي چې اړو سره والا په کار نه دی. د نه سړي زامنو له دا په درنګو د نیمې نه سیوا داسې شته چې هغې له ودونه کړي دي، پردی لور خورې تباه کړه. نه د ګټلو دی، نه د ساتلو دی، نه د سره وړلو دی، نه انسانیت پکې شته، نه پکې څه خوی د بنیانو شته، نه پکې مطلب دا دی د ښځې حقونه پیژندل شته، نه د مور پلار څه حق پیژندل پکې شته، نه پکې چېرته کې څه دین اسلام سره څه ټچ او څه تعلق شته. خو بس سړی دی او بس پردی لور خورې تباه کړه، برباد یې کړه. هغه هم ناره ناستي، دیم نار ناستي، په هغې باندې هم لوږې تېرېږي. نو ګوره بعدې ودونه دا تا ته چا وایي چې دا واده چې دی نه دا
بس پکار دی او بعد ډېره دې نه نه کېږي او دا واده دې خوالړه واخوالړه نه وروره د چا دپاره ټیک ته پکار دی رسمي خاوند دی د ګټې وټې دی سړی دی نر دی ځان ساتلی شي کمره ځان له جوړولی شي ښځې له 2 روپۍ مزدوري کولی شي پیسې راوړلی شي او دا خطره هم ده چې که دې دقه سانتې یلغوس پاتې شو نو د بدعملۍ خطره ده د بدکارۍ خطره ده نور څه ګاډې به تېنه کچې ته لاړ شي نو داسې بني آدم له واده کول بیا فرق دي سامې یشته ودي روغ جوړ دی خو قسم دی د موږ د خلکو خو داسې له کړي دي چې ښځه په 5 او په 10 ورځ بیا وي دا خو زه هغه دواړه وي چې دی نو داسې وي لکه رور او خور چې یا خور او خور چې یو نو وي یو شان یو سړی وي برابر نشته وي یو حساب کتاب دی داسې هم خلکو کړي دي ته به وایې چې یاره زه وایم داسې کار دی دا سوچ او دا فکر پکار دی د الله د کور باره کې د عبادت باره کې د خپل آخرت باره کې نو په هغه زمانه کې به هم حج له خلک راتو حج به یې کو د لرې لرې نه راتلو نو ابو جهل دی او دې خلکو دا مشوره کوله چې که د بار نه خلک راځي حج له او د دې بیت الله زیارت ته راځي نو موږ به هغې هم پوه کوو چې ګورې دغلته سړی پیدا شوی دی د هغه خواله لړ نه شي خبره او نه منې موږ د کور کلي خلک یو زموږ وراره دی موږ لیدلی دی موږ پیژندلی دی دا پراپیګنډه به کوئ دا د هغې منصوبه باندې وي خو دا ورسره هم غم چې یاره مونږ خو دا خپل زور به لګو کوشش به کوو خو دغه بني آدم د محمد صلی الله علیه وسلم په دې عربستان کې دا 40 کاله څه د پاسه زندگی تیره کړه په دې 40 کاله کې د هغه په جامه باندې داغ نشته الزام پې نشته غلا غلطي نه ده کړې چېرته بدعملي نه ده کړې د چا 1 روپۍ نه ده خوړلې چرته کې دروغې نه دي ویلي چرته خیانت یې نه دی کړی چا سره زیاتې دا نه دی کړی د هغه کردار خو لکه د انور په شانتې ښکاره چمکدار او رنګدار او ګلدور کردار دی نو چې یاره اوس څه وکړو د دې څه مخالفت څه منصوبه بندي او د دې څه دې ته څه خرن جوړول پکار دي نو بعد مشرانو دا وي چې دی داسې کار به وکړو ابو طالب بابا چې دی هغه شاته ولاړ دی هغه سپورټ کې ولاړ دی مرسته او کومک ته تیار دی راځئ چې په جرګه باندې هغه لړ شو چې بابا ته ترې وروستو شه یې پوه که ته ګوره ورته په دې کله خو په دې زمانه کې به تا پسې پلار پسې به خلک او تره پسې به خلک په دې راځي چې هغه دی ولاړو او موبایل یې میلاو کړی و زمونږ کوڅه کې ولاړو زنانو ته اشارې کولې خطونه غوردولو مسکالونه کولو پلانې کار یې کړی دی دا سپک کار یې کړی دی په دې باندې به اوس ستا کور له او ستا در او ستا ور له خلک ځي راځي او زه وایم هغه پلار او هغه ترو هغه د مبارکۍ قابل دی چې په دې زمانه کې هم د هغه په سر باندې د خپل اولاد په سر باندې د هغه کوڅې له څوک را نشي چې یاره دا چلې وکړو یا دا چلې وکړو دا چلې وکړو را دا چلې وکړو بهرحال جرګه په دې نیت باندې ابو طالب بابا لراله او ته وی بابا کاکا تا تکې ناستو ستار واره دی سبا به ته بیا خفی موږ د هغه خبرې د هغه خیال یا ساتو یا نه ساتو د هغه پروا نه کوو خو موږ ستا پروا کوو موږ باندې ته ګرانې ته مشرې زموږ هوښیاران چې کوم دي هغې ته دقه سړی ستا دارواره کمکل وي زمونږ چې کوم د مشرانو دین دی هغې ته هغاړو دین نه وایي هغاړو دین مني نه دغه شانتې مونږ په خپلو کې اړموي زمونږ هغه اتفاق مونږ خو جنګوي مونږ د جنګونو نه ستړي یو ټوله زمانه په جنګونو کې تېره شوې ده او دا سړی بیا داسې خبرې کوي داسې خبره میدان ته کړې ده چې د هغې نه به شر جوړ شي به کاکا او تا له راغلي یو ته یې پوه که ابو طالب بابا وی صحیح ده زه به دې راغواړم زه به ورسره خبره وکړم او جرګه رخصت شوه چې زه بابا به خبره مخکې بوځي ابو طالب کاکا نبی صلی الله علیه وسلم راغوښته ورته وی
رواره جرګه راغلې وه مشران راغلي وی سی وی کاکا وی دغسې وي نو زما درخواست دا دی چې خیر دی دا ته کومې خبرې کوې دې خبرو کې لږ ځای پیدا کا لږ ترنه په شا شه او د دې خلکو د دې جرګې د دې ننواتې او د دې راتلو د دې یو بوج په ما باندې جوړیږي خاندان دی خپلوان دي نو وراره درته ویمه چې ما باندې دوره بوج ما چوه چې زه اوړی نه شمه هسې نه زه هغه بوج بیا اوچتولی نه شمه او داسې خټو ته ورګډ شم چې بیا پکې زه نه مخکې تلی شم او نه شاته تلی شم نبی صلی الله علیه وسلم چې د کاکا خبره واورېده او پوه شو چې کاکا خو مجبوره کړی دی کاکا ته جرګه ناسته ده هغه خلک وایي د بني آدم مخ چې دی د خدای د نوره دی دا چا وی د هر بني آدم مخ د خدای د نوره دی با د بني آدم خو داسې چې شیطان وله په مخ متیازې کړي ادې د بني آدم مخ د خدای دی بني آدم شته نه نو هر بني آدم چې بني آدم د بني آدم خو چې بني آدمي که نه ان شر الدواب الله پاک ویلي چې بعضې بني آدمان انسانان داسې دي چې هغه د ځناورو نه غورځېدلي دي او لاندې دي اولئک کالانعام بل هم اضل د څاروو هم غورځېدلي دي دغه شان قرآن پاک د ناکاره بني آدم مثال ویلی چې د خنزیر سره ویلی دی خنزیر کله سپی یاد کړی دی کله خر یاد کړی دی چې داسې هم بني آدمان دي دې سره څه کوي بیا بهرحال ابو طالب بابا خبرې چې نبی صلی الله علیه وسلم واورېدې ورته یې وی کاکا په لانډو اخلاصو اوږدې خبرې نه کوو خو دغه خلک دی که د انور راکوز کی او دا راله په دې یو لاس کې کیدي او دا سپوږمۍ راکوزه کی دا راله په دې بل لاس کې کیدي ته خو لاوی چې څه بدر کی ته خو لاوی چې مشري بدر کی ته خو وی چې تا به خوشحاله کی که انور او سپوږمۍ راله لاسو ته راکوز کړو نو زه د الله پیغام د الله پاک هغه دین هغه دعوت چې کم کار ماته حواله شوی دی د هغې نه رستو کېدو واله نیمه پرېښودو واله نیمه کاکا ورته وایي چې ته نه پرېږدې نو زه خو د خپل پلار نیکه دین هم نه پرېږدم خو ستا سره ملګرتیا ته به ولاړ یم عربو ته به ولاړ یم که څوک خبره کوي نو زه هم یو غیرتي تره خو یم که نه زه خو یو غیرتي تره یم زه خو یو وینه خو زما یې رشته خو زما یې رواره خو زما یې نو په هغه لیول باندې د خاندان په لیول باندې زه د ملګرتیا ته به ولاړ یم هر څه چې که دین نه منم نه منم هغې چې پوه چې ابو طالب بابا خبره خو سمې ونه خوړو څه بل څه سوچ کوئ بیا جرګه وه اوس کیسه دا وه چې دې قریشو دې خلکو داسې کولی شوه که ته وایې چې یاره حملې کړې وې نو بعضې تاریخ والا وی نبی علیه السلام او د هغه ملګري هغې وی که دا مونږ ختم کړو نو یو خو دا وه چې هغه سره نبی علیه السلام سره ډېر دا کمزوري غریبانان عجزان خلک ملګری وو لکه ذوالنیره وینځه وه نهدیه یو وینځه وه غریبه دغه شانتې سمیه یو غریبه ښځه وه دغه شانتې بلال صاحب دغه شانتې صہیب دغسې خباب چې د لوارۍ کارې کو د بل ځای نه راغلی و دا غریبانان خلکو او څه خو دا و چې د علي صاحب په شانتې رضی الله تعالی عنه یا لکه مثال د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په شانتې کسانو نو هغې سره دا خطره وه چې که موږ څه کوو نو یو خو دا ده چې خلک به وایي چې کمزور یې بېوسه یې مونتي و نو دی ځکه ورسره دا کار وکړو ته ګوره ورته اوس نن خلک د دې نه یریږي اوس خو چې کمزورې خلک مومي نو اوچتوي او راخلاصوي دا غم ورسره نه وي پښتو کې متل وي په مړي خلک ډزې نه کوي په مړي خلک ډزې نه کوي اوس خو خلک په مړي باندې مړی ورته اساني هغې وی چې یاره یو دغه چل کې راځو دویمه خبره دا ده چې دا څه خو خاندان والا خلک دی د قریشو خلک دی نو بیا دا به بیا په قبیله کې او په خاندان کې د جنگ یو ور بل شي یو لانجه به راته جوړه شي او جنگ خو یې موږ ستړي کړي یو وی راشه داسې کار کول غواړي چې چېرته په ګوړه باندې خلک وي مري نو هغه دی کې د زخرو نه کار اخیستنی پکار نو عتبه نوم یې و هغه مشر و ډېر هوښیار و په شاعرۍ پوهېده په جرګه پوهېده په خبرو پوهېده
هغه ته راغونډ شو. هغه وی داسې کار دی بس زه ورځمه. وی ته ورځې خو ورته ووایه که پیسې یې پکاري نو چې سره والا راجمع کو، سپین والا راجمع کو، د دنیا غټ دولت والا راجمع کو چې د دنه باډو مالدار په دې عربستان کې نه. که ودونه پکاري، رشته پکاري، نو چې څنګه رشته غواړي او کم دی غواړي چې اوله ورکو. او کنه مشري غواړي، مشرت باندې خوشحالیږي، نو راځئ چې د مشرۍ پټکې ولا په سر کېدو. هر څه ته تیار یو. عتبه راغی، نبی علیہ السلام سره خبرې کولې او ورواره زه راغلی ما پیژنې؟ وی ښه دې پیژنم کاکا، خپلې زما خاندانې زما وینې. هغه وی زه دغه شان راغلیم. وی تا خبره خلاصه شوه؟ هغه وی او زما خبره خلاصه شوه، مام دغه خبره درته کوله او دغه پیغام مې راوړی دی. دا یو داسې آفر و چې هر سړی دا قبلوي. نن چاته وایه پیسې د هر چا خوښي دي، په مردارو خلک نه دی. دا نن چې خلک په کمله باړم دی، یقینو که سود کوي، سود او نوم ولا یې خیر د انډر پالیرا، سود کوي نوم ولا یې خیر د لاټري ده، سود کوي نوم ولا یې خیر د گیم دی. په دې موبایل کې وی جاس په بره روان دی، اما پکې 15 روپۍ جمع کړي. دا هلکان چې په کمله باختر دا باباګان او دا مشران غریبانان نه دي اخته، نه دي خبر، دې ته پته نشته. دې موبایل کې مثالو پیسې یخي 1 لاکھ روپۍ چولی یا 50,000 چولی یا زرې چولی او جاس په بره روان دی. جاز چې په بره روان شي نو مثال د دغه روپۍ یو په 2 شوي، نو بیا خو دې په لالچ کې راشي ورګوي جاز نور هم په بره لاړ شي، نو یو په 3 شوي، نو بیا ورګوي یو په 4 شوي. جاز روان دی خو خوند ورکوي، جاز 3 نه دی. اوس که دې بټن وي نو دغه پیسې چې 1000 روپۍ وي ته به 2000 میلو شي. دا یو لبه ده پوره، جواري ده، غلا ده، سود دی، حرام دی، خو څوک ورته خو وایي نه، خبر ته نه لري دا مشران غریبانان. نو ناخیره کې داسې شي چې درس شي نو هغه جادو ډدېږي، مات شي. چې مات شي نو بس هغه هر څه صفر ته خبر راله چې څومره پیسې پکې وي. ډېرو خلکو پکې قومي امانتونه ورسره، د دفترو پیسې چا سره وي، چا سره د کلي پیسې وي، چا سره د خاندان پیسې وي، هغه په جازونو کې کېښودې چې ورګه دا به وګټي، من کې هغه هر څه پکې بایله. ادې ته څوک حرام نه وایي. ګورې پیسې د هر چا خوښي. د انډر پالې هغه طریقې چې په ناشنا طریقه باندې دا موبایل دی او بس دا مال راکاو، دا واله هم ستا شو، په 100 شو، په 10,000 شو، بیا ترې نه په هغه ساعت باندې هلکه ته به څه کوې موبایل خو مال یې راکه بس په 6,000 شو، واپس ته خپل موبایل والی او مطلب 4,000 روپۍ دی هغه ته قرض شوې. وي دا انډر پالې ده، پاسات یې ورکړو، پاسات یې بیا واغستو، نقد یې هغه ورکړي مثال 6,000 قرض یې ورته شوې، اوس 10,000 یې ورته شوې. لنډه دا ده. دې ته انډر پالې خلکو پکې ځان ډوب کو. دا پیسې دومره خوږ شی دی. په څاروو کې انډر پالې کوي، په ټریکټرو کې کوي، په موټرو کې کوي، او غټ غټ مولان هم پکې اخته دي، هغې هم په دې کا پیسې خو ډېر خوږ شی دی. نه ابو طالب بابا ته دا عتبه چې نبی علیہ السلام ته پیسې یادولې نه وي چې څومره پیسې یادوي، یوازې ستا نه، ستا د نوسو د کړوسو به هم په هغې پیسو باندې ګزاره کېږي، ختمېږي به نه. او که رشتې یادوي نو رشته هم چې کوم ځای دی خوښوي. او که مشري غواړې نو بس زمونږ د ټولو به مشرې پټکېدله تړو، زمونږ ټولو جرګه کړې را. نبی علیہ السلام ورته ویې زه راته چې څه وایم هغې ته غوږ کېږده، د قرآن آیاتونه یې ورته ووې. وی زما دا پیغام دی، زه به د یو الله خبره کومه، هغه آیاتونه چې هغه سړي اورېده که نه په هغه باندې سم څه چل کېدو، هغه رپېدو، هغه ټینګېده نه. ولي؟ دا د چا د ژبې نه اورېده؟ د محمد رسول الله ژبه ده، د قرآن ژبه ده، د پیغمبرانو د سردار ژبه ده. او په هغه سړي باندې داسې اثر وشو چې یقینه که په څلوري بیا ګرځېده، په څلوري اپله روانو. ګوره نبی علیہ السلام چې دې پیشکش له او دې آفر له لته ورکړه، نو دا ټولې خبرې وله الله ورکړې، ودونه هم الله ورکړو، مشري هم د ټولې دنیا وله الله ورکړې وه، عربو عجمو هر ځای ته تر اوسه شته او د هغې خلکو اړو نام و نشان نشته. هغه چې کوم وي پیسې دې خوا لړې او هخوا رالي. او دغه شانتې نبی علیہ السلام له الله پاک
اگر دنیا عمر سو ورکړو د آخرت هم ولا سوف یعطیک ربک فترضا الله ولا ارسو ورکړو عتبہ واپس لاړو هوا خلکو ته وی یاره داسې حساب دی ما د هغه خبرې واورېدې ما شاعران ډېر اورېدلي د په خپله په شاعرۍ پوهېږم دا سړی شاعر نه دی د شاعر دا ټکې ورته مه وایې ګورې ما وی ډېر جادوګر لیدلي دي کاهنان دا سړی کاهن نه دی ما ډېر دروغجن اورېدلي دي دروغ کیسې کوي او دروغو خوبونه ویني دا سړی ګورې دروغجن نه دی موږ ورته پخوا په زمانه کې صادق ویلي او اوس هم صادق دی پرېږدی یي مقابله مه کوئ که دی غالب شو او دو مثال پر عربو په عجمو کې یو نوم پیدا کو د اسلام خور شو نو خو ستاسو ورواره دی نه د ده عزت ستاسو عزت دی او که تاسو مخالفت کوئ نو مه کوئ ګوره ځان به روک کې هغې ورته وی تا جوړ هلته شوروا خوړلې وه د هغه هغه پخ کړی جوړ په تا باندې ښه راغلی هو دا وي د هغه ډوډۍ اثر دی ګوره دا خبرې ورته هغه زمانه کې ګورې هغه زمانه کې ورته وی دا د هغه د کاټوی او د پخ کړي اثر دی دا تا د هغه ډوډۍ خوړلې ده دا ځکه ته د هغه مدحې وی بهرحال هغې ورته وی خبره زما هم دکه ده عتبه ورته وی چې دا ما که مه وکړه باقي وي ستاسو خپله خوښه ده چې څه کوئ لګیا یې نو په دغه زمانه کې هغې وی چې یاره راشه اوسه چې کوم ځای به مسلمان منطقه نه دا کمزوری او دا غریب او دا بېوسه نو بس هغه سره به یې داسې کار کو کله به اوبو کې ډوبو دا اوس هم بعد خلک چې سزاګانې ورکوي او ظلمونه کوي نو سړی په اوبو کې ډوبوي را ډوبوي اوس هم کله به یې چې دی نو په شګو باندې راخ کو کله به یې وله ګټې په سینه کېښودې کله به یې وله مرۍ ته پړی چو کله به یې په سروټکو باندې سملو په سرو سروټکو باندې او د هغه د بدن نه به وینه به یې ده سروټ کې و په هغې باندې مړې کېدې خو یو ترس او رحم به یې پې نه راته دا به یې هغه کتل چې دا بې موره بې پلاره به یې کوم ځای مونتل خباب نومه رضی الله تعالی عنه هغه سره دا چل یو څو ځله کړی چې د هغه د بدن په وینه باندې د هغه د بدن نه کمې اوبه په کته باندې لاړې سروټ کې و په هغې باندې مړې شوې خو دې سړي به د خپل دین نه او د خپل پیغمبر نه د جدا کېدو نوم نه اخسته اوس وایي د ما بابا اسلام کې قربانۍ کړي دی زموږ ملا صاحب کړي دی ستاسو ملا زموږ ملا صاحب مال واخوړلې په درېو ګوتو ښکلې مزېداره خپلې مخې ته یې خوړلې ده وړن وړی به یې جوړوله ښه مزېداره موږ څه لیدلي دي موږ له چا مرۍ ته پړی چولی دی موږ چا په سروټ کو سملولي یو موږ نه چا ټول مال قبضه کړی دی لکه صہیب رضی الله تعالی عنه ښه مالدار سړی و رومي ورته وایي هغه ته یې وی هجرت ته به نه دی کښېنه دا دی که ځي نو چې دا دلته کې کوم لکونه روپۍ مال دی دولت دی سامان دی کور دی دا هر څه به زمونږ وي هلغې به ځي هغه وی دا هر څه دې ستاسو ومن الناس من یشري نفسه ابتغاء مرضات الله د الله د رضا دپاره دا هر څه قربانو ما څه کړي دي بلال صاحب چې پر اخکو راخکو یوازې بلال صاحب نه یقینو کوي عمار رضی الله تعالی عنه نومه و هغه له مور مړه کړه ابو جهل په نیزو وواله سمیه نومه رضی الله تعالی عنها غریبه ښځه وه ویواله پر اخکو راخکو باندې او بس چې پر اخکو نه مړه کېده نو په نیزو یې وواله نو مړه شوه بیا پلارو د هغه د عمار پلارو یاسر نومې رضی الله تعالی عنه ای ولم مړ کو پلاره مور دواړه لړلو دې ته قربانۍ تاسو قربانۍ کړي دی ما څه خو اوس لړ شو نو بس دا ملکې چرګ دی او دا الوا ده او دا موټر دی استاد ته راکوس کې او ښه پاسته ګدي ورته کېدی او استاد بیان وکړه رات به کوې ما څه قرباني لیدلې ده او تاسو قرباني لیدلې ده دا ګپ دی داسې دا هغه یو خباب رضی الله تعالی عنه ته عمر صاحب وی ته ما ته د عمله وښیه ما اورېدلي دي چې ستا د عمله دا بل شان ده هغه ورته وي یاره وروستو وختو بیا چې هغه دا لمن داسې اوچته کړه که نه نو د عمله یې داسې ولګه دا یو سړي باندې هغه برګې راشي او تک سپین شي تکه سپینه نور د هغه وجود تورو خو د عمله ټوله داسې وه عمر صاحب ورته په ژړا شوي یاره نو ته به وایې زه خو دې خبرې ته اریان یم دا خو زه وایم چې د عمر صاحب هم ایمان راوړو نو هغه باندې یا په سروټ کو نه سملو خو چې اوس کم قانون دی که نه په هغه وخت کې هم هغه قانون و عمر صاحب چې ایمان راوړو نو عاص ابن وایل نومې و خو یې من جوړ شه خلک وی عمر اسلام ته راغلی دی یو غوغا وه
ایو لانجه چاوي دا کوم چاوي هغه کوم. نو عاص ابن وائل د کافر یو غټ سردارو، هغه ما عمر له پناه ورکړه. هلکه بلال له پناه نه ورکې، نهدیې له پناه نه ورکې، سمیه له پناه نه ورکې، صهیب رومي له پناه نه ورکې. خو ګوره عمر صاحب ورته عمر صاحب ښکارېده. عبدالله بن مسعود صاحب وی فلما اسلم عمر، کله چې عمر رضی الله تعالی عنه ایمان تراغه و اسلام تراغه، نو قاتل قریشن، هغه قریشو سره مقابله شروع کړي، جنگ به و اړم و سره. عمر صاحب حتی صلی عند الکعبه، تر دې پورې چې عمر صاحب وی زه به د کعبې سره مونځ کوم او تاسو مور راوړی راشي او زه ما ته لاس واچي، زه ستاسو ایمان ګورم او ستاسو غیرت ګورم. هغه وی عبدالله بن مسعود صاحب وی صلی عند الکعبه، کعبې سره مونځ وکړو وصلینا معه، او مونږ عمر صاحب سره ملګرتیا کې د هغې نه پس د کعبې په خوا کې مونځ وکړو. کنی مونږ خو نو زه وایم عجیبه کار دی، دا غریبانانو سره دغه چل کو، دا کمزوري سره خو دا ده چې ګوره د دې غریبانانو نرتوب ته وګوره. د اوسنۍ زمانې غریبانانو دا خو څه منافقان او څه بېایمانه غوندې اکثر ټول نه، خو د اوسنۍ زمانې ده. ته به له هغې په سر جنګ وکړې او هغه به چې دی نو سار له روغه کړې، ته به دا دی پاتې. لکه ما ته خو صبر وکړه که نه، دا ما لرې دشمني جوړه کړه، دا خو په ستا په سر ما غیرت وکړو او ته بیا لړې هغه دی کې تا روغ وکړه، دا دی په ډاګه پرېښودم دشمنۍ ته عزیز ترې مخامخ کړم. دا اوس او ګوره دا غریبانان چې وکه نه، دا غریبانان د نبی علیه السلام د زمانې ده چې کله حبشې ته هجرت کېدو، حبشې ته، او نبی علیه السلام یې ظلمونه ډیر دي، زیاتي ډیر دي، نو د حبشې ته لړ شي، دک هلته کې به هجرت به وکړې او هغه ځای د امن به وي، د دې ظالمانو نه خو به لوکوټې بچ یې. نو هجرت چې چا کړی نو په هغې کې د بلال صاحب نوم نشته، هغه هجرت حبشې ته نه کړه، هغه دې ظلم ته ولاړ تیار وته. دغسې دا نور غریبانان صحابه نه دي لکه صهیب او لکه خباب، هغوی دې باندې خوشحاله و چې موږ د الله دپاره کوو، هو کټه کوي هو چې تر سوره کې سا دی، نجوبه لګیا به یو. دې ته د نبی علیہ السلام مرګري وي او دې ته صحابه وي چې اسلام کا زمانے میں سکہ بیٹا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ. یو انګریز کتاب لیکلی دی، هغه وی د نبی علیہ السلام په مرګرو کې او د عیسی علیہ السلام په مرګرو کې فرق و. وی زه خو انګریز یم، عیسایي یم، هغه انګریز وی که نه، خو عیسی علیہ السلام چې خلک ونیو پانسي کوی، نو د عیسی علیہ السلام مرګرو هغه پرېښود په پانسۍ یوازې، او دوی ته ټول لړلو، او هغه یوازې د عیسایانو دا عقیده ده چې پانسي شوی دی، د عیسایان وی. نو هغه پانسۍ ته پرېښودو، مرګري ته نه ټول په مخه لاړو، او د محمد صلی الله علیه وسلم مرګرو ځان پې ټنګرې او ټوکړې کو، خو محمد رسول الله یوازې پرې نه ښوده چې که په دغه شرازي په ما دې راشي. دا وی د دواړو په مرګرو کې هغه عیسایي ورې وی دا فرق دی پکې. نو بهرحال دغه د ظلمونو په لار باندې روان شو، خو خبره دا ده چې توحید کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، توحید کی فطرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اللہ پاک په دې دین کې او په دې حق کې دا یو لچک پیدا کړی دی چې څوره ته دباوی دوره به دې په بره دي. حمزه رضی الله تعالی عنه راغی او ابوجهل څه کنځل کول، اخوا دې خویوي، دی لا مسلمان نو، حمزه دا د نبی علیه السلام ترو کاکاو که نه، او مسلمان نو، خو چې ابوجهل اخوا دې خویوي ورته یې خوله پاکه که چپ زما ارواح دی که هر څه چې دی زه مرګریم، بس زه مسلمان یم، او که بله خبره کوي نو خبه نه. دا چې خلک پکې ومو، دی د غیرت نه وي، ورځ نیمه پس بیا پوخ مسلمان شو، بیا پې سوچ وکړو بیا پوخ. نو مطلب مې دا دی چې په هغه زمانه کې هم د ابوجهل دی او د عاص بن وائل دی او د اسود دی او د عتبه دی او د شیبه دی، د هغې هم دکه کارو چې بس اوبه په کمزوري ځای ماتېږي. نو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.